تازه ښکلی او د خوشحالۍ نه ډک خبر. ګرانو کتونکو السلام علیکم. افغانانو باندې ډیر سخت وختونه تیر شول، د ژوند ډیر عمر یې جګړې کې تیر شو او ډیر خلک همدې جګړې د ګڼو ارمانونو سره له خاورو لاندې کړل او ډیر یې د مړو ژوندیو ترمنځ پرېښودل چې ان اوس د مرګ ارمانونه کوي. او د همدې کرغېړنې جګړې له لاسه مو ښارونه، کلي او کوڅې له غریبانو ډک شول، ځکه د کور سرپرست او د کار خلک یې له لاسه ورکړل. خو تازه او ښه خبرداره چې انشاءالله اوربند کیږي. پاکستاني رسنۍ وایي وسلوالو طالبانو د پاکستان د فشار له امله افغانستان کې نااعلان شوي اوربند سره توافق کړی دی. یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي طالبان چمتو شوي چې د پاکستان په غوښتنه افغانستان کې نااعلان شوي اوربند اعلان او تاوتریخوالی راکم کړي. د ورځپاڼې راپور کاږي پاکستان پر طالبانو جدي فشار وارد کړی دی چې د سولې خبرې له پیچلتیا بهر او نااعلان شوي اوربند ته غاړه کیږدي. سرچینې وایي امریکا هم له پاکستان غوښتي وو چې طالبان باید د سولې د خبرو له بیا پیل وړاندې اوربند ته اړ کړي چې هماغسې وشول. اروپایي ټولنې هم تېره ورځ طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیل لپاره د اوربند اړین شرط یاد کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې د سولې په راتلونکي پړاو کې به ممکن انس حقاني او نور طالب چارواکي له زندانه خوشي شي. نو خدای تعالی دې نور سوله راولي چې نور افغانان هم په سوله، امن او خوشحالۍ کې سره ګډ ژوند وکړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چېرته مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.